قدرمنو اوریدونکو دا د اول انډیا رادیو د بهرنیو خبرونو پښتو څنګه ده. نن د 2020 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 28مه نیټه ده. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه واورئ. دا خبرونه تاسو ته پښتو خبري وړاندې کوي. لومړی واورئ د خبرونو مهم سرټکی. جاپان به تر 2050 کال پورې د کاربن اخراج له منځه یوسي. د هند او متحده ایالاتو ترمنځ 2 وزیرانو درېمه ناستا په نوی ډیلی کې روانه ده. لومړی وزیر مودي وایي په ځان بوسیا هندوستان به د نړۍ اقتصاد لپاره یو ځواک وي. په بنگلاديش کې د 15 ورځو لوی دورګا پوجا لمانځنه پای ته ورسېده. حکومت ویلي چې د هیواد د کورونا وایرس وبا د روغنې کچا تر 9.2 سلنې ته رسېدلی. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر ایس جے شنکر په نوی ډیلی کې د خپل متحده ایالاتو سیال مایک پومپیو سره ولیدل. ارمنستان او اذربایجان یو بل د امریکا نوی ملاتړ شوی اوربند په سرګړونه تورن کړل. راجناتھ سنگھ خپل د امریکا سیال مارک ایسپر سره د 2 اړخیزې ناستا ترسره کړه. BCCI د آسټرالیا راتلونکي سفر لپاره هندي لوبډلې اعلان وکړ. اوس واورئ بشپړه خبرونه. د جاپان لومړي وزیر یوشي هاډا سوکا ویلي دی چې هیواد به تر 2050 کال پورې د کاربن اخراج له منځه یوسي. 13 میاشت منصب سنبال کولو وروسته ښاغلي سوکا دا خبره په خپل د پارلمان په لومړۍ غونډه کې اعلان کړ. لومړی وزیر وویل هغه اراده لري چې یو دوامداره اقتصاد به د خپلې ودې کړنلاره جوړه کړي او زرګون ټولنې ته د رسیدو لپاره اعزامي هڅې وکړي. ښاغلي سوکا د فوسیل تیلو څخه د بدلولو پر اړتیا ټینګار وکړ ترڅو د اقلیم د بدلون سره د مبارزې پر ځای د یو بار په توګه مقابله وکړي. د جاپان د انرژي اوسنی پلان سره سم د هغې د انرژي 55 سلنه تقاعد د فوسیل تیلونو څخه راځي. د هند او متحده ایالاتو ترمنځ 2 د وزیرانو درېمه ناستا په نوی ډیلی کې په حیدرآباد هاوس کې روانه ده. د هند لخوا د دفاع وزیر راجناتھ سنگھ او د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر ایس جے شنکر د پلاوی کورباتوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر مارک ایسپر د امریکا د پلاوی مشري کوي. دواړو وزیرانو مخکې د ملي جګړې په یاد کې درناوی ورکړ. دواړه منشیان به د ناستې وروسته له لومړي وزیر نریندر مودي سره هم ملاقات وکړي. لومړی 2 ناستا د 2013 کال په سپټمبر میاشت کې په نوی ډیلی کې ترسره شو او دوهمه ناستا 2019 کال په واشنگټن ډي سي کې وشوه. د دریم ناستا هدف ټولو 2 اړخیزو اړیکو سیمایي او نړیوالو ستونزو باندې بحث کول دي. لومړی وزیر نریندر مودي ویلي چې په ځان بوسیا هند به د نړۍ اقتصاد لپاره یو ځواک وي. د هند انرژي سلورم فورم پرانیستلو په وخت هغه وویل چې د هند انرژي به نړۍ ځواکمن کړي. ښاغلي مودي وویل چې د انرژي امنیت زموږ د هڅو اصلي مرکز دی او د هیواد انرژي راتلونکي روښانه او خوندي ده. لومړی وزیر وویل چې د هند انرژي سکتور به د ودې متمرکز د صنعت دوستانه او د چاپیریال په اړه وي. ښاغلي مودي وویل هند په دې باوري دی چې انرژي ته لاسرسي باید ارزانه او د باور وړ وي. دا هغه وخت دی چې ټولنیز اقتصادي بدلونونه واقع شي. هغه وویل چې د نوي کېدونکي انرژي سرچینو په چمتو کولو کې تر ټولو فعاله هیوادونو څخه دی. موږ په 2022 کال کې د 115 گیگا واټ لخوا د نوي کېدونکي انرژي لګول شوی ظرفیت لوړولو هدف درلود او موږ دا هدف تر 2030 کال پورې 350 گیگا واټ ته رسولی دی. لومړی وزیر وویل چې هندوستان د پاتې صنعتي نړۍ په پرتله 1 لک کاربن ټیټ اخراج لري. د دورګا پوجا 15 ورځنۍ مذهبي لمانځنه د دوشنبه په ورځ په بنگلاديش کې د هیواد په سیندونو، حوضونو او اوبو کې د مور دورګا مجسمه په ایښېدو سره پای ته ورسېد. د مذهبي لمانځنې مراسم د همدې میاشتې په 22مه پیل شوي وو. سږکال د عبادت په جریان کې ډېرې فعالیتونه لکه د کماری پوجا، سندور خیل، دھنشي نڅا سیالۍ
او د شوبجاترا په نامه د ډو پروسه نه دی ترسره شوی ځکه چې په هیواد کې د کورونا وبا له امله د حکومت لخوا ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. په اوبو کې د مجسمو د اچولو دود په پلازمینا ښار کې د ماسخوتن په وخت پیل شوه. مرکزی حکومت نن وویل چې د هیواد د کووډ-19 د بیا روغنې کچا 9.2 سلنې ته رسیدلې. په 13 ساعتو کې له 3.0 څخه ډېر د کووډ ناروغان روغ شوي. د روغتیا وزارت وویل چې د روغنې ټول شمیر تر 2 لکو پورې رسیدلې. اوس مهال د اصلي قضیې د ټولو مثبتي قضیو یوازې 8.8 سلنه جوړوي. اوس مهال په هیواد کې فعالو قضیو شمیر 6 لکه او 15 زره دی. د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر ایس جے شنکر په نوی ډیلی کې د خپل متحده ایالاتو سیال مایک پومپیو سره ولیدل. سرچینې وویل چې په دې ناسته کې په 2 اړخیزو، سیمایزو او نړیوالو مسلو باندې خبرې وشوې. ډاکټر ایس جے شنکر او د وزیر پومپیو په 13 کلونو کې د 2 اړخیزو اړیکو پرمختګ وڅېړل. د بهرنیو چارو وزیر د ټیکنالوژي ځانګړتیا او د استعداد روانې وصل باندې ټینګار وکړ. هغه وویل چې د معلوماتو ډیرو حساسیتونو سره د پوهې اقتصاد د همکارۍ لپاره هتی قوي قضیه رامنځته کوي. هغه وویل چې ښوونه او روزنه د دواړو هیوادونو ترمنځ ځانګړی تړاو لري او دواړه خواوې باید د دې د لا پراخولو لپاره کار وکړي. سرچینې وویل چې دوی د نړۍ اوسنی حالت په اړه هم خبرې وکړې. د دفاع وزیر راجنات سنگھ تیر مقام د خپل امریکا سیال مارک ایسپر سره د 2 اړخیزې پلاوی په کچا غونډه وکړه. دواړو وزیرانو د نظامی همکاریو، د مخابراتو خوندي سیستمونو او معلوماتو شریکولو، دفاعي تجارت او صنعتي مسلو ته د 2 اړخیز دفاعي همکاریو په اړه بیا کتنه وکړه. دوی د 2 اړخیزو همکاریو د پرمخ بیولو په لارو هم خبرې وکړې. دواړو وزیرانو هم ډاډ څرګند کړ چې د BECI هوکړه لیک به د لیدنې پر مهال لاسلیک شي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر په مالبار 10,000 تمرین کې د استرالیا د ګډون هرکلی وکړ. دواړو وزیرانو د اړوند وسلوالو ځواکونو ترمنځ په نږدې همکاریو خوښۍ څرګنده کړه. دوی د همکاریو په احتمالي نوي برخو او د خدمت څخه خدمت او په ګډه کچا بحث وکړ. BCCI د استرالیا راتلونکي سفر هندي لوبډلې اعلان کړ. BCCI د استرالیا راتلونکي سفر لپاره هندي لوبډلې اعلان کړ. دا د کووډ-19 د لوک ډاون وروسته د هند لوبډلې لومړی نړیواله سفر وي چې د دې له امله په هیواد کې د جنوبي افریقا په وړاندې کېدونکې لړۍ په منځ کې رد کړی شوی. د BCCI د خبرتیا له مخې د انتخاب کمیټې نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه وکړه چې پکې 3 ډلې غوره کړې. هندوستان د استرالیا خلاف 3 T20 3 شل اوریزې او سلو ټیسټ لوبې کوي. په ټولو 3 لوبډلو څخه یو لوی محافظ روهیت شرما دی چې دا مهال د ټپ له امله د ممبئی انډینز له لوبې څخه بهر ناست دی. د خبرونو پای. پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان دی په پاکستان کې د تختونې او خوشي کولو لړۍ دوام لري. لیکنه د جاوید اختر او جباړه او وینا د هریندر کمار سواتی. د پاکستان د خبريال علي عمران کورنۍ او ژورنالیستیکي ټولنې هغه محل د سکون او د قناعت ساه واخیستو کله چې هغه د 20 ساعتو لپاره درمته کېدو وروسته کور ته راستون شو. مګر ویره لا هم پاتې ده او دا محل معلومه نه ده چې د دې وروسته به څه پیښیږي. مبشر زیدی یو لوړپوړي پاکستانی ژورنالیست لیکلی دی چې علي رحمان د فلسطین او برما په اړه راپور ورکړو مګر د اسرایلی فوج لخوا ونه تختول شو او له برما څخه هم بچ پاتې شو مګر هغه په خپل خار کې راپور ورکولو لپاره سزا ته مخامخ شو او د مسلکی کسانو لخوا وتختول شو. علي عمران د جیو ټلویزیون سره تړاو لري. هغه د کیپټن صفدر د نیولو ویډیو جوړه کړې و چې د جیو ټلویزیون څخه خبره شوې و. د خبر ل خبرېدو لږ وروسته علي رحمان ورک شو. د هغه د کورنۍ غړو وویل چې علي عمران لږ ساعت لپاره د کور نه بهر د وتلو غوښتنه کړې و. هغه خپل موټر او ګرځند ټلیفون هم په کور کې پرېښود مګر 100 ساعتو لپاره
د هغه هیڅ پته ونه لګیده. له هغې وروسته پولیسو ته شکایت درج کړی شو. دا خبر په ټولنیزو رسنیو هم خور شو. البته کله چې علي عمران د 2 ساعتو وروسته کور ته راستون شو، د هغه حالت داسې نه و چې هغه څه ووایي. د علي عمران بېدرکه کېدل په پاکستان کې لومړی هغه پیښه نه ده چې حقایقو د لیکلو جرأت کوي. شاوخوا 3 میاشتې د مخه د پاکستان لوړپوړي ژورنالیست مطیع الله جان له اسلام آباد څخه درم تکړې شوی و. دغه تختونه د ورځې په رڼا کې وشوه. دغه شرمونکې پیښې غندنه د ټولو سیاسي ژورنالیستانو او ټولنیزو ساحو لخوا وشوه او د تختونکو د نیولو او هغې ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. مطیع الله جان وروسته وویل چې تختونکو د هغه په سترګو پټۍ تړلې وه او یو خاص ځای ته یې یوړلو. بیا په بېلابېلو ځایونو کې وګرځول شو او 12 ساعته وروسته یې هغه په صحرا کې وغورځاوه. د مطیع الله جان ګناه هم دا و چې هغه د دولت او تاسیساتو نیمګړتیاو ته ګوته نیولې وه. تختونکي به هیڅ ونه پیژندل شي. د مطیع الله جان د تختونې قضیې په اړه د اورېدو پر مهال د اسلام آباد عالی محکمې قاضي اطهر من الله خپله غوسه څرګنده کړه. ویل چې څنګه یو خبریال د ورځ په رڼا کې اغوا کړی شو، آیا د پاکستان ټولنې ادارې سقوط کړي؟ څنګه څوک کولی شي د پولیسو یونیفارم په اغوستلو د پولیسو موټر په څیر اشارې وکړي او څوک درم تکړي؟ په عادي سړي به څه تاثیر کیږي چې د پولیسو په یونیفارم کې بدماشان ګرځي؟ حتی په 21مه پیړۍ کې په پاکستان کې ژورنالیزم او ژورنالیست ټولنه له بندیزونو څخه پاکه نه ده. په پاکستان کې د تختول شوي خبریالانو لیست اوږد دی. ساجد حسین د بلوچستان ټایمز د ورځپاڼې مسؤل مدیر، یو ژورنالیست چې د بلوچستان د خلکو د حقونو او ازادۍ لپاره خبرې کوي، د همدې کال په مارچ کې په سویډن کې وتښتول شو. په 2014 میلادي کال کې په لوړپوړي خبریال حامد میر قاتلانه حمله وشوه. په پاکستان کې خبریالانو چې خپل مسلکي وظیفې ترسره کوي د وجنو شمیره کم نه ده. په سند صوبه کې د خبریال عزیز میمن د وجنې زیات وخت نه ده شوی. دا د 2000 فروری میاشت وه. د پاکستان د ژورنالیستي سازمانونو سربیره نړیوال سازمانونه لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د خبریالانو په تختونه او وجنه اندېښنه څرګنده کړې او دای د میډیا لمنځه وړلو، سانسور عملي کولو او ناروا مخالفت ګڼلې. د بشري چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر هم اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی. د 2000 کال په مئی میاشت کې د ازادۍ شبکې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ په محدودیتونو د خبریالانو پر وړاندې ظلم او ګواښونو په اړه یو راپور خپور کړ. د راپور په وینا په تیر یو کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو نوي پیښې ثبت شوي دي. د ازادۍ شبکې ویلي دي چې د پاکستان هیڅ برخه د خبریالانو لپاره خوندي نه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین وایي چې د علي عمران تختونه نه یوازې د خبریالانو لپاره بلکې په پاکستاني ټولنه کې ټولو انتقادي غږونو لپاره یو پیغام کېدی شي. په پاکستان کې د دولت یوه خورا مهمه برخه ژورنالیزم اوس مهال په بحران کې دی. دلته د مطبوعاتو د ازادۍ په څیر هیڅ شی شتون نه لري. د هیواد نشریات دا وخت د یرغمل ادارو په توګه کار کوي او په زرګونو خبریالان یې په ناڅرګند حالت کې ژوند کوي. هغه ژورنالیستان چې حکومت او تاسیساتو ته غاړه نږدي نو په عام ډول تختول کیږي او ویل کیږي چې تختونکي په هیواد کې له قانون څخه پورته دي. د خبریال علي عمران درمته کېدو یو ځل بیا په پاکستان کې د قانون او نظم په اړه پوښتنې راپورته کړې.